زموږ او ستاسو هغه مسلمانه خورکۍ، زموږ او ستاسو هغه اسیره او مظلومه خورکۍ چې له تېرو 20 کلونو راسې د امریکا په وحشي زندان کې پرته ده او د یوه متسمه چغې د ټولې نړۍ تر مسلمانانو ورسېدي. چا د دې لپاره غږ پورته نه کړو. په ټوله اسلامي نړۍ کې یو داسې رهبر، یو داسې مسلمان، داسې غیرتي مسلمان پیدا نه شو چې د خپلې مظلومې خور په سر باندې ننګ او غیرت وکړي. افسوس دې موږ په حال باندې، مرګ دې وي د موږ په حال باندې. نیست او نابود دي داسې مسلمانان. د تېرو 20 کلونو وروسته یې نن له خپلې خور سره ملاقات و، نن یې له خپلې خور سره ولیدل چې په تېره جمعه باندې فوزه صدیقي خور امریکا ته ولاړه او نن یې له خپلې مظلومې او اسیرې خور عافیه صدیقي سره ولیدل. 2.5 ساعته دې ملاقات دوام وکړو. خور یې ویل وای 1.5 ساعت یې وای ما ته د خپل مظلومیت او د خپلو تکلیفونو کیسې کولې چې په دې باندې په دې زندان کې کوم تکلیفونه او کوم ظلمونه او کوم وحشتونه تېر شوي. غوږو یې وای نه اورېدل، سر باندې دومره وال خوړلي وو چې په غوږو یې صحیح نه اورېدل. په خوله کې ټول غاښونه وای پې مات کړي وو په وږلو وږلو باندې، یو غاښ یې وای په ټوله خوله کې نه و. حتی چې دا تر دغې اوس چې ورغلی در فوزي صدیقي دا کشره ده، وای دې چیغې والې چې د ټولې اسلامي نړۍ له مسلمانانو مې غوښتنه ده چې زما لپاره غږ پورته کړي او ما له دې وحشي زندانه خلاص کړي. او ما وای ډېر تکلیفونه او ظلمونه وای دلته کېږي. دغه ظالمان، دغه وحشیان وای تر منځ مو غټه شیشه لګېدلې وه، ټلیفون مې وای خبرې کولې. وای دې راته ویل چې زما اولادونه او مور مې ډېره یادېږي. د خپلې مور نه تر اوسه نه ده خبر چې هغې په دې پسې زاره وچودله، زړه یې پسې خوړین سو او وفات سوې ده. دا لا نه ده خبره چې زما مور دې وفات وي. دغو ظالمانو وای د دې د اولادو د تصویرو د ښکاره کولو اجازه یې وای نه راکوله چې ما دې ته د خپل اولادونو تصویرونه ښکاره کړي وای. هغه چې له غرب او له امریکا غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره حقوق غواړي، ښځې په حشي ته واچوي، مګر هلته په امریکا کې یوه مظلومه خور نه ورته ښکارېږي، هلته په امریکا کې یوه دغه مظلومه ښځه نه ورته ښکارېږي. دا څنګه حقوق تاسې غواړئ چې له غرب او له امریکا چې په افغانستان کې تاسې ته ښځې ښکارېږي او تاسې غواړئ چې هغه بې حجابه کړئ، هغه حاشي ته واچوئ. یو حقوقو غم نشته در سره. که چېرې له تاسو سره د حقوقو غم وای، تاسو به دغه مظلوم او اسیره خور لیدلې وای. ډېر د افسوس ځای ده او افسوس زموږ په حال باندې چې زموږ یوه مسلمانه خورکۍ په زندان کې پرته ده، د کفارو له لورې په هغې باندې ظلمونه کېږي، وحشتونه کېږي او موږ د بېغمه خوبونه کوو. تر داسې ژوند خو مرګ 100 زره بهتره ده. تش په نوم مسلماني به څه شی شي چې په میلیاردونو مسلمانانو کې په چا کې دا غیرت نشته چې یوه خورکۍ دله زندان را خلاصه کړي. دا د ټولې امت مسلمه په مخ باندې څپېړه ده، د ټولو مسلمانانو خور ده، د ټولو مسلمانانو لپاره یو غټ پیغور پاته ده، مګر په ټوله اسلامي نړۍ کې په چا کې دا غیرت نشته. دغه اتلولي به د افغانانو په نوم باندې وای، د افغان مجاهد ملت په نوم باندې به وای. افسوس خورکۍ موږ وبخه، موږ په خپلو پښو لا تر اوسه نه یو ولاړ. د افغانستان مجاهد ملت او د افغانستان رهبرانو ته د نور اسلامي نړۍ په نظر باندې مه ګوره. هغه دومره بې ضمیره بې وجدانه نه دي، ستا لپاره هرې قربانۍ ته اوس هم تیار دي، خو هغه وسایل نه لري تر اوسه پورې چې ستا د مکار دښمن مقابله ورباندې وکړي. او کوم خلک، کوم مسلمانان چې دا وسایل لري او له هرې لارې یې پوره دي، هغوی به بې ضمیره بې وجدانه دي، هغوی د کفر تالی چټو غلامان دي. هغوی کې دا ضمیر او وجدان نشته، نه په دوی کې دومره غیرت شته. فرمان درمان چې د افغانستان مجاهد ملت خپلو پښو باندې ولاړ وای. دا اوس چې د څومره غږ پورته کوي د افغانستان مجاهد ملت، دا نن ورځ چې په تا باندې څومره خفه شول، څومره لیکنې در باندې وکړې، څومره ستا لپاره په سوشل میډیا کې غږ پورته کړو، صرف د افغانستان مجاهد ملت چې له زړه در باندې خفه ده، د یوه مسلمان په حیثیت باندې. والله په بېله که نن ټوله ورځ په ځان باندې پوهېدلی یم څنګه دا ورځ په ما باندې تېره شوه. ډېر دی افسوس دی، مسلمانان داسې نه وو، مسلماني داسې نه وي. مسلمانان د دنیا حق واخیستل،
یو خورکۍ مو په زندان کې د مظلومیت شپې ورځې تېروي او موږ او تاسو بېغمه خوبونه کوو بېغمه ګرځو راګرځو اشعار زما په یاد کې غم زفلي اشعار د هجر شپې په ما تېرېږي خدای